السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا فرایض د اسلام څو دي؟ محترمه، فرایض د اسلام په یو روایت کې راځي 8 دي، په بل روایت کې راځي 10 دي. اول لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل، دوم لمونځ، دریم زکات، څلورم روژه، پنځم حج، شپږم جهاد، اووم امر بالمعروف، اتم نهی عن المنکر، نم د یو جماعت کې ځان داخلول، لکه اوس چې دا مذاهب اربعه دي پر مخ تمځکې چې مسلمانان داخل دي په دې څلور مذهبو کې دي، او لسم اطاعت کول د امیر په روا کارو کې. نو علماء کرام وایي چې دا 5 فرایض د اسلام خو معلوم دي، لکه کلمه د شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله، او لمنځ و زکات و روژه و حج، د جهاد و امر بالمعروف نهی عن المنکر. وای دا هم فرض دي، خو کله فرض کفایي سي، کله فرض عین سي. نو په دغه وجه باندې په دا معروف مشهوره بناو د اسلام کې نه دی راوړي. اوس لمونځ دی هېڅ کله فرض کفایي نسي کېدلی، روژه دغه یې د زکات دغه یې دی، حج دغه یې دی، ایمان دغه یې دی. جهاد کله فرض کفایي سي، کله فرض عین سي. او دغه رنګه د یو صحابي څخه چې هغه ابن خصاصیه السدوسي رضی الله تعالی عنه نومیږي، هغه وایي اتیت نبی صلی الله علیه وسلم لابایعه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالم چې بیعت سره وکړمه. پر ما باندې دا شرط کړل، شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، دا شاهدی به ادا کوم چې الله جل جلاله واحد شریک نه لري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. او دا را باندې شرط کړل چې لمونځ به کوې او زکات به ورکوې، حج به کوې او روژه د رمضان به نیسې، وان اجاهد فی سبیل الله، جهاد به کوې د الله په لار کې. وایي ما ورته یا رسول الله و اما اثنتان، دا 2 شان، فوالله ما اطیقهما، زما دې په الله قسم یې طاقت یې نه لرم، جهاد و صدقه، د زکات و جهاد د دې طاقت نه لرم، نسم کولی. فقبض رسول الله صلی الله علیه وسلم یده ثم حرک یده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاس موټ کوي، بیا داسې خلاص کوي. ثم قال فلا جهاد ولا صدقه فبما تدخل الجنه، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جهاد نه کوي، زکات نه ورکوي، په څه باندې جنت ته ځي؟ دغه صحابي ابن خصاصیه السدوسي رضی الله تعالی عنه څه وایي، قلت یا رسول الله انا ابایعک، زه بیعت کوم ستا سره. فبایعته علیهن کلهن، پر ټولو مې بیعت سره وکړي. حدیث رقم 104 او حدیث نمبر 100 113 صفحه 8 50 مجموع زوائد جلد نمبر اول صفحه 50 55 او 50 دې ته پر وضاحت ورکړی دي. نو محترمه دغه حصه د اسلام دی، الله دې ټول را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.